سلام اعلی حضرت، له تاسې سره کومه مرسته کولی شم؟ سال داسې حال مو دی. ما ته زما د پلار د سرو زرو د مجسمې د سر جوړولو کار راکړل شوی دی، خو زه یې په سمه اندازه باندې ډاډمنه یم. ښه نو صحیح اندازه یې څومره ده؟ ته پوهیږې چې زموږ په خپله پادشاهي کې د شیانو د اندازه کولو لپاره له آبي مربع څخه کار اخلو. هو، زه پرې خبر یم او زما هم په آبي مجسمو د شیانو اندازه کول خوښیږي، او زموږ د پادشاهۍ د قانون پر بنسټ باندې باید د هرې مجسمې اندازه 4 آبي مربع اوږده وي. ښه نو دا ښه مناسب قانون دی. نو ستونزه په څه کې ده؟ زه ډاډمن نه یم چې دا مجسمه 4 آبي مربع لوړه ده. خیر دی، راحت اوسه، کولی شي چې کار پرې وکړې. دلته ډېر آبي مربع لرو، نو ولې خپله نه ږدې تر څو وګورو چې پوره 4 مربع اوږده ده. ډېر ښه، داسې پورته خواته، نو ولې نه اندازه کوي؟ ښه نو راکړه چې اندازه یې کړم. نو دا 1 2 او 3 مربع. خدایا، دا خو یوازې 3 آبي مربع لوړه ده، دا خو پوره 4 نه ده. اوس به څه کوم؟ لږ صبر وکړه، لږ صبر وکړه، تر اوسه پورې مه وارخطا کېږه. که ستا اندازهګرۍ ته وګورو نو ډېره عجیبي ده، ځکه چې دلته د مربعو تر منځ څو ځایه ټوپونه اچولي دي. ښه، ټولې مربع باید تر خپل منځ واټن ولري. هو، ډېر ښه، دا پاک دي. خو که چیرې وغواړو کره یې اندازه کړو، نو په دې باید ډاډمن شو چې تر منځ یې کومه تشه نشته. یو بل کوښښ ولې نه کوې؟ راځه دا مربع به پاکې کړو. یو بل کوښښ هم وکړه. ډېر ښه، اوس ډېره اسانه شو. ودرېږه، بیا یو کوښښ پرې کوم. دا 1 2 وګوره، هېڅ تش ځای نه پرېږدم. ښه، همداسې دوام ورکړه. ته مداخله مه کوه، سمه ده؟ دوام ورکړه. 3 4 او 5. نه 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 نه، دا خو بیا غلط شو، دا څه آفت شو. دا باید 5 نه بلکې 4 مربع لوړ وي. صبر وکړه، صبر وکړه، وارخطا کېږه مه. فکر نه کوم چې دا صحیح وي، ځکه چې تا د مجسمې له بیخ څخه پیل نه و کړی، بلکې د بیخ څخه هم له لاندې ځای څخه د پیل وکړ، او مجسمې له سره د خلاصه نه کړه، بلکې له هغې هم په پورته ځای کې د خلاصه کړه. نو دا 5 مربع لوړه نه ده. زه خو یې بیخي ګیج کړم. ته یې راته اندازه کولی شي؟ دا به ډېره ښه وي چې ته یې په خپله اندازه کړې. په یاد ولره چې همیشه اندازه کول د مجسمې له بیخ څخه پیلوه او د مجسمې په سر کې پای ته رسوه، او ځان ډاډمن کړه چې کوم خالي ځای نه دې پرېښي. ښه، زه یې بیخي ستړی کړم، خو یو وروستی کوښښ به وکړم. ښه خبره ده چې په ارشي باید خپله کوښښ وکړو. سمه ده، پیل به یې کړم. دا یې بیخ دی، دا ځای به په نښه کړم. دا یې سر دی، نو دلته به هم یوه نښه کېږدم. ښه، 1 2 او کوم تش ځای به نه پرېږدم. نو 2 3 او 4. دا خو صحیح ښکاري، بیخي صحیح. دا پورته 4 آبي مربع دي. دا به زموږ د ماڼۍ لپاره یو ښکلی شی وي. ډېره مننه، زه هم ډېر زیات خوشحال شوم چې ستاسو سره مې مرسته وکړه.